کله چې موږ د چا باره کې پوښتنه کوو چې پلانکی چیرته دی، د مثال په طور زه وایم احمد چیرته دی، داسې وایو wo ist احمد، wo ist احمد، احمد چیرته دی. او که موږ وایو هغه څنګه دی، هغه څنګه دی، طبیعت پوښتنې کوو wie geht es ihm، wie geht es ihm، هغه څنګه دی. او بله پوښتنه داسې کوو هغه باندې څه شوي دي، هغه باندې څه شوي دي، څه چل پې شوی دی، هغه باندې څه شوي. دغه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. که غلطه وي زه به یې درته په کمنټ کې صحیح لیکم.